یو بدبخت انسان چې د خپل غریبي ګاونډئ سره په لار کې بدکاری وکړه. دغه خزه خپل واقعي بیانوي چې په کومه طریقې ور سره بدکاری وکړه او دغه خزه ولې دومره مجبور شوه چې غاړه ورته کېښوده. د ویډیو را سره تر اخره وګورئ، تاسو سره مکمل معلومات او دغه خزې خبرې شریکوم. وایي چې زما د مور پلار کورنۍ هم ډېره زیاته غریبه وه، خو زما چې چېرته رشته شوې وه نو زه په یو ډېره ښه کورنۍ کې واده شوی وم او خپل خاوند سره مې په خوشحالۍ ژوند تېرولو. چې وخت تېرېدو یوه ورځ زما خاوند په څه حادثه کې وفات شو او د هغې نه پس په موږ باندې بدې ورځې راغلې چې بیا به مو د یو او بل نه د روټۍ سوال کولو او خیر خیرات به مې راټولولو، ځکه چې د مور پلار کور ته هم واپس نشو متلی او د خاوند کورنۍ یعنې سخر به مې راته هم صحیح نظر نه کولو، ځکه چې د هغوی هم بدې ورځې راغلې وې. هغوی هم زما د خاوند لاس ته ناستو او کله چې هغه مړ شو نو په هغوی باندې هم سختې ورځې راغلې. د هغې نه وروسته به ما د خپلو بچو لپاره هم په ځان سختې تېرولې او خیر خیرات به مې راټولولو، ځکه چې دغه ښځه وایي چې زما 2 بچي هم وو چې یو هلک او یو جینۍ وه. دا ښځه وایي چې زموږ یو ګاونډي زما نه یوه ورځ غوښتنه وکړه چې زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم او ته ډېره ښکلې هم یې که ته ما سره ناروا کار وکړې. هغه وایي چې ما انکار وکړو او ورته مې ویل چې زه مجبوره یم خو هېڅکله هم بدکاره نه یم او دا خیال دی د زړه نه وباسه. خو د انسانانو غوښتنې داسې وې چې ما به چاته هم د خیر خیرات لپاره لاس نیولو نو هغوی به زما نه اکثر هم دا غوښتنه کوله، ځکه چې ډېرې پیسې به چا راکولې نو هغوی به د همدغه کار غوښتنه کوله او که چا به 10 یا 15 روپۍ راکړې نو په هغې به زما ګزاره نه کېده. نو دغه ښځه بیا د ډېرې مجبورۍ نه خپل ګاونډي سره دغسې ناروا کار ته مجبوره شوه. دوستانو داسې واقعات هر ځای کې مخې ته راځي، خو په دې کې د نن سبا مسلمانان شریک دي او د هر یو نه به د دې باره کې پوښتنه کېږي، ځکه چې الله پاک هر انسان ته دومره عقل او شعور ورکړی دی. هر چا سره چې په چم ګاونډ کې غریبانان وي نو په کار ده چې هغوی سره بغیر د سلالچ نه مرسته وشي، نو بیا به داسې بدکارو ته نه مجبوریږي. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او تاسو به د دې نه څه زده کړه کړې وي. زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.